یاره راشد خانه او نصیب خانه د ویراټ کوهلي سوري راغلی دی چې غواړي تاسو له څو پوښتنې وکړي که ستاسو اجازه دي دا ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه به تاسو له څو پوښتنې وکړي هلکه ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه که څه پوښتنه لري ورنه یې وکړه چې دا مسله په څه خبره کې راغلې وه مه کوه اشمته یاره دا زما نوم خو مکمل اخله که نه زما نوم صرف ویراټ کوهلي سوري نه دی زما مکمل نوم چې دی که نه ژورنالست ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه دی دا نوم خو مکمل اخله که نه ظالمه ژورنالست ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه اوس ورده پوښتنه دې وکړې نه که نه خواته وتې بوتې مه وغله او که نه چې ټیم نشته شه به در شه ته مه کوه که نه اشمته ما پرېږده چې ترې پوښتنه وکړمه ښه دا راته ووایه که نه بدنصیبه دا رښتیا نصیب خانه دا راته ووایه چې دا ستاسو مسله په څه باندې راغلې وه چې دا راشد خان دومره غوسه شوی ولو یاره ویراټ کوهلي سوري خبره داسې ده که نه د انوشکا میړه چې مسله دومره غټه نه وله به ځان ته یو مینهوال راغلی ولو او اگر اجي صاحب رحمتشاه ته کنځا کړې وله نو په دې وجې راشد خان غوسه شو چې د سکروټي چې ده که نه وایي دا ټیټه ساتي چې دا مینهوال کنځا نه کوي نو اوس خو موږ د خلکو په خولې باندې پلستر نشو لګولی که نه دا څه وی ولکه بدنصیبه نه رښتیا را نصیب خانه خو د ستا دا نوم چې دی ماته غلط خولې ته راځي خو د خیر دا خبره پرېږده راشد خانه دا خبره څومره پورې حقیقت ده دا رښتیا ده او که نه یاره ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه په ځمکه نه ښکاري نیم په ځمکه نه نوتی خو خبره داسې ده که نه چې زه به دې نصیب خان ته ویم چې په مینهوالو باندې تور مه لګوه خبره داسې ده که نه ویراټ کوهلي سوري او بل نصیب خانه خبره داسې ده چې دا مینهوال چې دي تاسو ته نیمه دیاړي پرېږدي نیم کار د پرېږدي راځي ته مینهوال ستاسو لوبو ته راځي او دومره غټه خبره ده د مینهوالو په تور باندې په هغې د به دې تور ولګولو چې ته داسې تورونه په خلکو لګې و د مینهوال خو ته به یې نه راځي که نه خبره داسې وه که نه ویراټ کوهلي سوري چې دې زما وروڼه نه راپرېښوده میدان ته ښه بدنصیبه ته دومره غټ سړی شوي چې د کینګ خان راشد خان وروڼه میدان ته نه راپرېږدي دا دومره کرکړې د افغانستان دپاره کړی دی دومره خو حق لري که نه چې خپل وروڼه میدان ته راشي او د دې په خوشحالۍ موخه کې د دې خوشحالۍ نه خوند واخلي ته دومره غټ سړی شوي یاره ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه یو ورځ درکې د شیطان د دوه نفرو په جنګ باندې اچې خو خبره داسې ده که نصیب خانه چې دا کار یې ډېر غلط کړی دی چې په مینهوالو دې تور لګولی دی غریبانان راشي دلته تاسو ته لوبو ته راشي ټکټ یې واخلي او ته پرې تور لګوي او بل کار یې دا غلط کړی دی چې سکیورټي ته دې ویلي چې دا د راشد خان وروڼه میدان ته مه راپرېږده غلط کار دې کړی دی خو بیا داسې کار ونه کړې ښه رښتیا وایي دومره غټ سړی هم نه یي یاره نبي جانه ولې غټ سړی نه یم خبره داسې ده نه چې د افغانستان د کرکټ بورډ چیرمین یم او که نه خوا دې خوا سړی خو نه یم کنې د چې د ویراټ کوهلي سوري نه پوښتنه وکړه دا د میډیا والا دی چې زه څوک یم یاره بدنصیبه دې قسم دپاره دې زه ساتلی یم چې ستا قسمونه به زه خلکو ته ورکوم خبره داسې ده که نه چې ستا خونې شل چیرمنان راځي خو راشد خان غوندې لوبغاړي چې دي که نه په دنیا کې په لکاو کې په میلیونو کې یو نفر پیدا کېږي نو ځان غټ غټ مه حسابوه صحیح ده له خپل دغه ته ګوره بیا کارونه کوه یاره ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه د خیره که کار یې غلط کړی دی اجي صاحب محمد نبي ورته وویل چې کار یې غلط کړی دی بیا داسې کار مه کوه خو خبره داسې ده که نه چې نو د خیر سره انټرویو ختمه شوه شپې سپکوه او بډې وهه او کور طرف ته ځه زما رحمان الله ګروبه ده خبره داسې ده که نه چې ځم د خیر سره کور ته انوشکا راته په تمه ده خو تا ته دې هم دا دغه مبارکې سینچري دې واړې سینچري ته مبارکې د دې مبارکه خو څه راته ووایه که نه زما دغه کتونکي به خوشحاله شي و ویراټ کوهلي سوري د انوشکا میړه به د سینچري مبارکې به زه دا ووایم چې ډېره خوندوره مزېداره ولولئ او خوندوره سینچري وله ټول ولس ته دې مبارکي نو د خیره سره ځه ستاسو میډیا والا خو همدا کاري په خبرو کې خبرې راوباسئ د خیر د راشد خانه بس زه به هم درنه بخښنه غواړم بیا به د خیر سره داسې کار نه کېږي ته خو زمونږ اتلې قهرمان یې خو خیره کله کله چې غوسې کوې غوسې خیر دی مه کوه صحیح ده که نه بس معافي کوه زه خیر کار څه شوي دي بس شوي دي مه کوه نصیب خانه خبره داسې ده که نه چې دا معافیانې موږ نه مه غواړه خیر دی موږ د دنیا عاجزه خلک یو خو داسې چل دی که نه چې دا کار غلط کې نو دا بیا مه کوه صحیح ده نو د خیره سره بس الله پاک دې معاف که او باقي خبره داسې ده که نه چې نصیب خانه به ځوانانو ته حق ورکوه او د خیره سره تکړه ځوانان د افغانستان کرکټ ټیم ته راوړه او د افغانستان دپاره کار کوه مننه باقي خبره داسې ده که نه چې پروګرام ته ونګایم